سلامونه قدرمنو مینوالو، زه ستاسو د ټولو کلیوال یم او نن د یوې بلې په زړه پورې قصې او پند سره ستاسو په چوپړ کې یم. قصه داسې ده وایي یو وخت یو چا وغوښتل چې یو قوي رسام ترې جوړ شي. دی له یو چا سره زده کوونکی شو او څه موده پس استاد یې ورته وویل چې ځه لاړ شه ته اوس یو ښه رسام یې. زده کوونکي پوښتنه وکړه چې استاده زه به څه پوهېږم چې زه یو ښه رسام یم. استاد ورته ویل داسې وکړه یو تابلو رسمه کوه، په یو څلور لارې کې کېږده، ورسره ولیکه چې که په دې تابلو کې هر ځای غلط وي تاسې ورباندې چلیپا وکړئ. زده کوونکي همداسې وکړه، خو چې مازدیګر یې وکتله تابلو ټوله د کراسونو او چلیپاګانو څخه ډکه وه. ډېر خفه استاد ته راغی. استاد یې ورته وویل چې ګوره مشکل په بل ځای کې دی، ته اوس داسې وکړه همدغه تابلو یو ځل بیا رسم که او بیا یې په همدغه څلور لارې کې کېږده، خو لاندې ورسره ولیکه چې که په دې تابلو کې هر ځای ناسم وي هغه نه یوه حلقه تاوه کوي او بیا ورسره تاسې لارښوونې ولیکئ چې څه ډول باید اصلاح شي. زده کوونکي همداسې وکړل، خو چې مازدیګر یې تابلو وکتله هېڅ یوه نښه پرې نه وشوه. نو استاد یې خپل شاګرد ته وویل چې ګوره دا زموږ استاسې د ټولنې خلک او بلکې د انسان فطرت داسې دی چې نقد ډېر ښه کولی شي، ولې د اصلاح دپاره بیا هېڅ لارښوونې له ځانه سره نه لري. یو استاد په صنف کې درس درلوده او په سپینه تخته باندې یو تور ټکی کېښود. زده کوونکو ته یې وویل چې په دې تخته تاسې څه شی ګورئ؟ ټولو په یو غږ وویل چې استاده موږ دغه تور ټکی ګورو. استاد ورته وویل ګورئ که ژوند مو هر څومره ښه تېر کړی وي، که له یو چا سره هر څومره ډېر ښه وکئ، ولې خو چې معمولي اشتباه او نیمګړتیا در څخه وشوه ګوره دغه ټول ښه مو بیا نه ګوري، هغه ولا او کوچنۍ نیمګړتیا ته بیا ټول عمر د هغوی فکر او ټول عمر په ذهن او فکر کې ګرځي. لکه څنګه چې تاسو دغه دومره لویه سپینه تخته ونه کتله، یوازې دا تور ټکی مو وکت. خلک هم همداسې دي، ګوره دا فطرت د انسان همداسې. نو هڅه وکئ مینوالو، مه پرېږدئ په ځان باندې یو کوچنی تور ټکی هم مه پرېږدئ.